ملګرو یو میاشت مخکې ما یو ویډیو جوړه کړې وه د دې هلک په هکله باندې. د هغې نه پس بیا ما سره چې کومه رابطه وشوه په هغې کې ویلی شو چې آیا کوم هلک پسې تا ویډیو جوړه کړې ده دا داسې نه دی او لکه مختلف قسمه خبرې کولې. خو بیا ما هغه کس ته ویل چې آیا ته په خپله دا ویډیو وګوره ما په ویډیو کې اخر ویلي څه دي او د ویډیو کوم مطلب چې دی هغه به پرې ته پوه شي. وایي چې نه خیر که هغه هر څه خو تا وله کوم تمنیل چې تصویر چې پرې مخې ته لګولی دی نو هغه داسې دی او داسې دی. نو ما ویل ما هم دې لپاره لګولی دی چې کم خلک دی هغه راشي او کم حقیقت چې دی هغه پوره واوري چې آیا روان څه دي او خلک کم تصویران شیر کوي. همدغسې د یو څو ورځو نه پس د پرون نه به زه ویم چې دا تصویر چې دی هغه هم شیر کیږي په کوم کې چې ویل کېږي چې د دې هلک داسې ویډیو راغله او غلطه ویډیو راغله او خلک به مختلف قسمه خبرې کوي. نو کومه اصل ویډیو چې دا اوریجنل ویډیو چې دا د کم نه چې دا تصویران اخیستې شوي دي هغه تاسو په سکرین باندې کتی شئ. دا ویډیو ده کوم د ماشومانو سره څه لوبې کوي څه کوي. بیا خلک لګېدلي دي خاص کر زمونږ پښتنو کې داسې خلک شته. اوس زه دا مخکې هم ما ویلي وو بار زه په ویډیو کې دا وایم چې کم خپل خلک چې دي رشته دار خلک چې دي هغه دا غواړي چې کم سړی مخکې تللی دی زمونږ د خاندان سړی مخکې تللی دی هغه د دې خپې وایي او هغه د لاندې راوستو کوشش کوي. همدغسې به زه ویم چې د ده څه رشته دار څه دغه شوي دي او د دې ویډیو نه هغه تصویر هغه اخیستی دی او په ګروپونو کې شیر کوي چې ویډیو وایرل شوه. نو کم حقیقت چې دی د دې ویډیو او کومه ویډیو چې وایرل ده هغه تاسو کتی شئ. کم ماشوم سره لوبې کوي بیا ترې خلکو دا دغه شروع کړل چې داسې وشو. زه تاسو ته یو ځل بیا هم ویم چې خپل پښتانه چې دی هغه که ترقۍ له نشئ ورکولی نو بدنامۍ نه یې وساتئ. د یو بل خپې مه وهئ خو دې ته وګورئ نور قومونه چې دي هغه کم حد ته ورسېد او موږ پښتانه هغه په څه ځای باندې پاتې یو. یعنې که داسې یو کس په نوره دنیا مثال به موږ والو که هلته یو کس داسې په مخ وړاندې رواني خلک دا کوشش کوي چې دا سړی به څنګه مخکې شي هغه نور هم مخکې کولو سپورټ کوي. د بده مرغه زموږ په پښتونخوا کې دا شی دی چې یو کس مخکې رواني خلک د هغې خپې وایي دا هغې ته داسې چلونه ګوري چې دا سړی به هغه څنګه لاندې راشي. نو ډېره زیاته د شرم ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې موږ داسې حرکتونه کوو. دغه ویډیو و دغه معلوماتو ویډیو باره کې چې کم حقیقت و تاسو سره هم شریک کو. امید لرم ویډیو به م خوښه شوي. که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.